أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. تیرو جمعونا دا یو بحث زمونږ شروع چې و کسان دي و قسم خلق دی چې الله به د عرش سوري د لاندې کېنوي پای کې پنځه قسم خلق دی بیان من کړو او دا حدیث بخاری کې راغلی شپږم قسم هغه نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړی ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. شپږم هغه کس دی چې هغه یوه صدقه وکړي او دا صدقه دومره په اخلاص باندې چې پټې وکړي ځکه چې نفلي صدقې د دې په ښکاره کولو کې د ریاکار احتمالات ډیر وي او دې دا صدقه پټه وکړي او دومره پټه وکړي چې خیلاس دې ته پته دا خیلاس چې کوم څه خرج کوي نو ګس لاس د هغې نه خبرېږي نه. د دې مطلب اصل کې دا دی چې که چېرته د دې ګس سیټ ته څوک ولاړ وي او دا صدقه کړې وي نا تړو له خبرېدنه چې په کوم انداز باندې دا صدقه وکړه. زبارونو صدقه دا ډېر معمولی شی خلق شماري لیکن دې چې الله کوم طاقت ورکړی دی دا بل شي کې نشته دی. دومره عظیم طاقت پکې دی چې انسان څومره ګناهونه دي او دا ګناهونه د دې دپاره صدقه داسې یو بهترین شی دی چې دا د مخې سره وړي ختموي. ایو حدیث کې دا راغلی دی کل رجل فی ظل صدقته یوم القیامه هر سړی به د خپلې صدقې په سوري کې ناست وي په ورځ د قیامت باندې. مخکې سلفو کې او مخکرو امتونو کې داسې نمونې شته دي خلکو به دومره پټه صدقه کوله د شپې به کوله چاته به پته هم نه لګېدله حتی چې ده ته په خپله هم پته نه لګېدله چې دا صدقه مې چاله ورکړه. خو چې کله انسان کې اخلاص دومره حده پورې موجود وي چې دی وایي زما د صدقې نه څوک خبر نشي او دا د شپې صدقه ورکړي او په غلطۍ کې بل چاله ورکړلی شو هم الله وله ثواب ورکوي. امام بخاری حدیث نقل کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي مخکنو امتونو کې یو سړي صدقه کول غوښتل د شپې دی راووته په تیاره کې چې ما څوک ویني د صدقې ورکړه یو کس له سار له چې کله خلک بهر ته راووتل او دیم راووتو خلکو کې مشهوره وه تصدق علی سارق په سارق باندې په غل باندې صدقه شوې ده بیګا چا غل صدقه ورکړي. دا کم چې ورانکاری خلک وي دا پر معاشره کې خلکو ته معلومي ګوري دا پارځه کې خلکو ته معلومیږي ویل صدقه شوې ده بیګا په سارق باندې په غل باندې صدقه شوې ده. په دې کې دې سړي ویل چې دا خو ما کړې وه ډېر زیات خفه شو چې دا خو زما په غلط ځای کې صدقه واقع شوه. وی ویل چې بیګاله شپې له او بیا زه صدقه کوم بلې شپې له بیا یې اراده وکړه چې زه بیا صدقه کوم بیا یې پیسې راویستلې بهر ته راووتو تیاره ده د شپې بس په دې کې یو تن له په لاس کې روپۍ کې ایښودلې خو پته ورته نه و چې دا نر دی که دا ښځه ده بد دی که ښه دی. خلکو سار له خبره مشهوره کړه ویل بیګا شپه زیناکار له چا پیسې ورکړي دي صدقه پې شوې ده. دې سړي ویل چې دا خو ما کړې وه دا څه مصیبت کې مبتلا شوم بیا یې ویل چې بیا به زه صدقه کوم
دریم شپې له بیا چې صدقه وکړه نو بیا مې یو کس له صدقه ورکړه خلکو بیګا سار له ویلو ویل بیګا شپه خو یو مالدار سړی و هغه له چا پیسې ورکړي دا خلک خپلې قیسې کوي که یاره بیګا چا پیسې راکړي پته لګي چا به راکړي دا قیسې خلک کوي که نه او بعضې خلکو په خوله کې خبر هم ټینګېږي نه دا سړی ډېر سخت پریشانه شي چې 3 ځل مې صدقه وکړه او 3 واړه ځل غلطه لاړه خو د ده نیت خالص و د ده صرف د الله رضا مقصد وه نو چې دی ډېر سخت خفه و وایي په خوب کې ده ته راتګ وکړلی شو په خوب کې او ورته ویل چې ته خفه کېږه مه ستا صدقې 3 واړه الله قبولې کړي دي اما صدقتک علی سارق فلعله ان یستعف عن سرقته اور چې ستا صدقه په دې غل باندې وام شاید چې هغه د دې په صدقې په وجه باندې د غلا رئیس بچ پاتې شو او په دغه شپه باندې بچ پاتې شو واما الزانیه او هر چې زانیه وه فلعلها تستعف عن زناها شاید چې هغه د خپلې زنا نه بچ شي په دې باندې زناکار چې زنا کوي خو دغه پیسو دپاره کوي که نه ستا د پیسو په وجه هغه د زنا نه منع شوه واما الغنی هر چې د مالدار و فلعله ان یعتبر شاید چې هغه عبرت والی فینفق مما آتاه الله نو الله هم خرچ وکړي دغه مال الله ول ورکړی کې هم سره غیرت به پکې پیدا شي چې غوره خلک صدقې د شپې پټې پټې کوي زه ولې صدقه نه کومه اخلاص پکې نو الله ورته وښودله په خوب کې چې ستا 3 واړه صدقې ما قبولې کړي دي او فایدې هم پکې راووتلې زما ورو د صدقې فایدې دا دي نن موږ ګورو اکثر تاسو ګورئ د جمی په موسم کې هم بارانونه بندېږي او بیا چې کله د اوړي په موسم کې هغه وخت کې باران نه کیږي چې باران ته ضرورت نه وي او که راوم باران ومشي نو هغه د عذاب شکل اختیار کی د هغې اصل سبب دا دی اصل وجه دا ده چې خلک صدقه نه ورکوي او بیا خاص کر فرضي صدقه چې زکات ته هغه نه ورکوي او دا حدیث ته معلومه ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کم قوم چې هغې زکات نه ورکوي الا منعوا القطر من السماء کم قوم چې زکات نه ورکوي الله به دباره باران بندوي څاڅکي به بندوي او چې کله دې صدقې ورکولې فرضي او نفلي نو بیا باران ګوره چې باران به ستا په مرضی الله کوي حدیث سے مسلم کے رالی دا حدیثونه بار بار بیان شوي بار بار بیا به ویو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صحیح مسلم کی حدیث سے مخکنی امتونه کی یو سړی لو روان دی په لاره باندې وریز راځي او په وریزه کې یو आवाज کیږي اسقي حدیقه فلان د پلانی په باغ باندې باران وکا د یو سړی نوم واغستل شي په دې وریز کې عام قصه نه ده صحیح مسلم حدیث ته کتاب الزکات کې امام مسلم نقل کړی اسقي حدیقه فلان د پلانی سړی په باغ باندې باران وکا دا سړی روان شو په دې وریز پسې دا وریز یو ځای ته لاړه باران یې وکړو چې کله ورغې دی هلته په یو پټي کې سړی لګیا دی بیلچه ور سره ده اوبه سمی را سمی ورخونه سمی را سمی تپوس یې ترې وکړل رور ستا نوم څه دی هغه ورته هغه نوم واغسته چې کوم په اوریزه کې اورېدلی و ده ورته وایي په دا اوریز کې ما ستا نوم واورېده چې د پلاني په باغ باندې باران وکړه ته څه عمل کوې چې پر اوریزه کې ستا نوم اخیستلی کېږي هغه ورته وایي زما کار دا دی زه دا پټې کرم او دا پټې چې زه کله وکرم په دې کې کم فصل چې حاصل شي هغه زه 3 حصې کوم یوه حصه دا د خپل بچو دپاره خپل ځان دپاره زږدم یوه حصه د تخم دپاره زږدم او یوه حصه د خپل الله په نوم باندې ورکوم یوه حصه د خپل الله په نوم باندې زه ورکوم د دقې په نتیجه کې الله رب العالمین دومره فضل په دې سړي باندې کړی دومره عظیم فضل چې وریځ یې موله تابع کړې ده وریځ وله هم تابع کوي چې بس د په مرضۍ باندې باران به کېږي لہذا زما وروڼو صدقه چې کوم خلک ادا کوي باران به د هغې په مرضۍ باندې کېږي انشاءالله او قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایلی دي کوم آیت کریمه چې ما ولوستله الله فرمایي ان تبدوا الصدقات فنعما هي
کتا صدقې ښکارا ورکوئ نو دام ډېر ښې دي چې کوم فرضي صدقې دي. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، او کچرې تاسو دا پټې کوئ بے فقراو ته ورکوئ، فهو خیر لکم، والله وایي دا غوره دي ستاسو دپاره. فایدې دا ده ویکفر عنکم من سیئاتکم، الله به تاسو ته ستاسو ګناهونه معاف کړي. ویکفر عنکم من سیئاتکم، د صدقې یو غټ عظیم فایده دار چې ګناه به ستا معاف شي. والله بما تعملون خبیر، الله وایي چې تاسو څه کوئ زه خبردار یم. شیطان چې دا خلق اصل کې په بوخل کې په شومتیا کې واقع کوي. شیطان خلقو ته وایي دا پیسې تا ورکړې خو کمې شوې، چېرته جب کې پیسې در سره یې که نه 100 روپۍ در سره نه کې 100 روپۍ ورکوې دا خو 900 پاتې کېږي. که چېرته یو 2200 او 520 ورکوې دا خو 1500 پاتې کېږي، دا خو ډېر کمی دی. په دې خو ډېر غټ کار کوي فلان فلان فلان، دا شي نه پې زه اخیستلی شم. الله فرمایي الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تاسو د فقر نه یری، ویامرکم بالفحشاء، او حکم کوي تاسو ته په بخل باندې. والله یعدکم مغفرة منه، الله تاسو سره وعده کوي د خپل طرف نه د بخښنې وعده سره کوي، وفضلا او د زیاتی ثواب وعده سره کوي. والله واسع علیم، الله پراخه فضل والے پوهه دی. اوس تا خپله خوښه ده د شیطان وعده مني، د شیطان وسوسه مني، او که د رب وعده په هغې یقین ساتي چې بخښنه برته هم کوي، زیاتي بدلې بدله هم درکوي، ستا خپله خوښه ده. اوس تعجب خبره داره د شیطان په وعده باندې زموږ یقین دی او د رب په وعده باندې زموږ یقین نشته. الله وایي زه څه وعده کوم، معاف کوم دې هم او زیاتي بدله دله هم در کوم. بلکې الله دا وایي وما انفقتم من شیء فهو یخلفه، کوم شی چې ته خرج کوې که لږ دی او که ډېر دی بدل در کوي دله، فهو یخلفه، الله بدل در کوي. وهو خیر الرازقین، الله غوره د رزق ورکوونکو نه دی. حدیث صحیح مسلم کې راغلی دی او د بخاري کې ما من یوم یصبح العباد فیه الا وملکان ینزلان، داسې یو سبا نشته دی، داسې یوه ورځ نشته دی مګر د هغې په هر سبا کې 2 ملایک راکوزېږي دې ځمکې ته، او دواړه ملائک یو دعا کوي بل په امین وایي. نو یو ملک دا وایي اللهم اعطي منفقا خلفا، یا الله څوک چې خرج کوي ستا په لاره کې بدلې وله ورکه. او بیا دا بل دعا کوي اللهم اعطي ممسکا تلفا، یا الله څوک چې مال خپل بندوي مال یې هلاک او تباه و برباد کا. زما ورونو ډېر مالدار خلک هغوی په خپله دا اقرار کړی دی چې زموږ د مالدارۍ یو عظیم سبب دا و چې موږ به هر سهار را پاڅېدو نو څه نه څه صدقه به موږ کوله، اگر که یو 2 روپۍ او که تا ته څوک میلاویږي نه، یو بکسه په کور کې کېده، یو خزانه په کور کې کېده، پای کې سهار 10 روپۍ 20 روپۍ یا 50 روپۍ ورارته و چې کله میاشت کې یا په کال کې جمع کېدلې بیا ورکوه، فقراو له غریبانان له ورکوه، طلباو له ورکوه، مدرسه کې ورکوه، مسجد کې ورکوه. دغه طریقه باندې ته کولی شي، خو ستا رجب نه به وځي که نه. بعضې ډېر مالداران د هغې انټرویو موږ اورېدلي نومونه زه نه علم، ډېر مالداران په دې پاکستان کې هغوی به عقیده وایي موږ د ته مالدارۍ چل ښی وایي، مالدارۍ چل دا دی هر سهار څه نه څه صدقه کوئ، ولې د ملایکو دعاګانې ورته الله قبلوي. آسان کار دی، خو موږ له چل نه راځي د پیسو د ګټلو. موږ خو چې پیسې چېرته ګټو نو یا به زو چېرته نسوار به پې اخلو، یا چېرته سیګرټ به پې اخلو، یا به چېرته پې آیس اخلو، یا به چېرته په فلم ګورو، موبایل ته پې لوډ کوو، دا ګندګیانې به پې ګورو. موږ زموږ خو بل کار نه وي. زما وروڼو یو صدقه داسې یو عظیم سبب دی چې په ورځ د قیامت په د عرش سوري د لاندې کښېني. 1 نمبر آخر چې کوم په دې حدیث کې ذکر دی ورجل ذکر الله خالیا ففازت عیناه. 1 نمبر کس دی چې الله یاد کی پزان لزے کی او د الله د یری د وجنه یا د الله د احساناتو د وجنه چې د الله احسانات ځان تر آیات کی جمعه باندې څومره احسانات کړي او دارنګه آخرت ځان تر آیات کی ففازت عیناه د سترګو له اوښ کې رواني شي. دا سړی به الله رب العالمین د عرش سوري د لاندې کښېنوي. زما وروڼو د الله یره د الله خوف او خشیت دا د عام خلکو صفت نه دی،
دا خلق صفت تے چکم اللہ تگران خلق دے، دا اللہ خوخ خلق دے، دا اللہ خاص خلق دے. اللہ فرمائی ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر. اگا خلق جد خپل رب نے یریگی پا غیب پان یریگی مخامخ دا خلق ننا بلکہ زان لزے کی چھ خلق نشترے اتسوک نشترے صرف دیر اور یو رب کائنات تینی گناہ والا مخی تراشی پدا ٹیم کی دا اللہ ردے ویریگی لهم مغفرة دید پارب بخانا دا واجر کبیر اور دم راجر دے چھ دا غیا اندازہ ہی چاہتا نہ معلوم چاڑیر بھی اجر دے. زمانوں چا اللہ و تاجری کبیر وے کنا دائی اندازہ سوک لگا ولیش اجر کبیر اجر دے لوی سوچ دا اللہ نے یریگی یرد اللہ نے آسر گناہ داغی موقتاتا ملاو شو پدا ٹیم کی توئے چی بس اللہ مائنی او دا اللہ دا یرد وجہ نظرہ گناہ نکم پدا ٹیم کی تسیٹ تشیر دی گناہ ناصل کے دا خشیت تے دا یرد اللہ نا زمانوں بیا کم گناہ چی انسان کڑی خپل عزیزان ترایات کی کم غلطین ددن شوی دی کم خطایان ددن شوی دی او دا غی عذابون سان ترایات کی او دا اللہ گرفت سان ترایات کی دیر دوجنا دا استرگونا کم ووخ کلالشی دی ووخ کم اللہ عظیم طاقت خودلے دے. یو صحیح حدیث کے راغلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی امام ترمذی نقل کرے بے اسناد حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین و اثرین بل یوش اللہ تا دمرا محبوب درے سمرچی دوت ساز کی اللہ تا محبوب دی اور دو نخی اللہ تا محبوبی دی دو ساز کی اور دو نخی کمی دی. نمبر قطرت دموع من خشیت اللہ یو اغا ساس کے دوخ کی دے چید اللہ دیری دو وجن دسترگو نتویشی وقطرت دم تحراق فی سبیل اللہ او بل اغا ساس کے دینی دے چید جہاد پا میدان کے سڑے توی کی او ہرچی اغا دو نخی دی فاثر فی سبیل اللہ یو اغا نخد چی پا بدن کی وشی دا اللہ پلار کی زخم ملاوشی واثر فی فریضت من فرائض اللہ او بل اغا نخد چی انسان پا بدن کی وشی دے او فرضی حکم دادا کولو پوج باندے دا منس پوج باندے دو او دا سا پوج باندے لاسون چاودلی مخی چاودلے دے تا یخنی کی عودس کئی دا مانزد وجن پخپو کیا پا بلزے کی اثر جوڑ شوے دے یا دا حج یا دا نور اعمال دا وجن پا بدن کی اثر پیدا شوے دا اللہ تڑے محبوب دے. زمانوں دا ووخ کا چکم دسترگو نلال شدی کہ اللہ دے غٹ طاقتی خودلے دے اگر طاقت پہ کدارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی عینان لا تمسہم النار دو قسم سترگی دیت و چرتم وور و نرسی گی عین بکت من خشیت اللہ یو اغسترگ چید اللہ دیری دوجن وجاری وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ او بل اغسترگ دا چی اغد جہاد پا میدان کی دا مجاہدین چکی داری ہوئی او دے ادنشی دے سترگی تا بچرتا مور و نرسی دا سے طاقت پا دی وقت کہ اللہ ای خود لے دے دور مجال نشتا چی دا اغسترگ وسوزی پدا اغسترگ بانے اثر ہوئی زمانوں اللہ نے یہ رکول دا خاص مومنان صفت اللہ فرمائی انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم کامل مومنان آخر اگری چی کلا اللہ یاد لیشی دقی زلن یریگی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا کرچد اللہ آیاتو پدل وصلے کی دیتا ایمان سے واقعی کامل ایمان والا آخر دیچد اللہ نموا غصلیشی قرآن کی دا اللہ نموا غصلیشی حدیث کی دا اللہ نموا غصلیشی یو بیان و تقریر کی دا اللہ نموا غصلیشی و دا دزلور پیگی دزلویریگی دا کامل مومن دے دا سلے. زمانوں اللہ یو سجر منگترا کئی او شاعتی اور قیام خلق تنا کم خلق شد ایمان داوی کئی علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وقت ندی راغلے پا خلق بانے کم خلق شغید ایمان داوی کئی ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ چداغی اسلنا داد اللہ دیر دوجنا عجزی وکی او دا اللہ ذکر تر ریزون دا ویری کی دا ٹیم بندرازی پتا سبانی کلب دا ٹیم پتا سبانی راجی. فضیل ابن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ مشہور امام دے
او مشهور زاهد او پرهیزګار انسان چې هغه واقعات خلک ذکر کوي، اقوال ذکر کوي، د مبارکي امام بهقي شعب الایمان کې نقل کړي او نور ائمه ذکر کړي دي چې د اصل کې لاوله کې ورډا کومو د په یو جنۍ باندې مین دی، د شپې په تیار کې د کو دیوال سر ته وخوت وسکور ته راوړي پردی جنۍ پسې، کله چې دیوال له سر ته وخوت دیو کور نه आवाज د قران کریم را وخوت دا آیات للی الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، په مؤمنانو باندې وخت نه راغله پتا وکړه ټیم راځي چې استاد الله تعجز شي او ویریږي. فضیل ابن عیاض باندې آیات دمر اثر کو چې په ما بل کم ټیم راځي فورا راو دنګل بیرته راوي دنګل پلار باندې روان دي او بیا یو قافله راځي، قافله الته پړاو غورځي، د قافلې مشر خلکو ته وایي ملګرو ته په آرام آرام باندې شور ورکوي، په آرام آرام باندې سملي. فضیل ابن عیاض شرط خبر نشي ورنه ساسر بټول سامانونه والی. فضیل وایي او فضیلا ته دومره بدبخت انساني چې انسانان هم ستانه په امن باندې نه دي. او توبه وی سلام الزماره توبه زب چرتم دا قدم بیوان خلم لاړ په حرم کې پریوتو او داسې انسان ته الله جوړ کو چې وستا واقعات خل ذکر کوي، دا اقوال زرین خلق پیش کوي. دا ټیم کله په موږ باندې راځي، دا هم نوجوانانو ته موږ یو کله به موږ باندې ټیم راځي چې الله ته موږ عاجزي کوو، د الله نه به یره موږ کوو. آیا په قبر کې به موږ د الله نه یریږو، آخرت کې به موږ د الله نه یریږو؟ هغه یره فایده کوي؟ کلا وحاشا، دا یره چاته پیدا نه کوي. یره چې فایده کوي نن په دې وخت کې کوي چې موږ ژوندي او د الله سره خپل تعلق قائم کوو. زمارونو موږ باندې به کم ټیم راځي، بوډاګان شو. زه تعجب په دې خبره باندې کوم، نوجوان خو درکنار، لیکن ډېر مشران چې د هغې په ګیره کې او په سر کې سپین یختم لګېدلي دي، دای وجود کمزوری شوی دی. سره د دې کمزورۍ نه، سره د دې ډېر عمر نه بیا هم هغې په منکراتو کې مبتلا دي، په فسق او فجور کې مبتلا دي، دنیا پرستۍ کې مبتلا دي، غصب کوي، پردی ځمکې نیسي، پردي مالونه خوري، فحاشۍ او ریانۍ کې مبتلا دي، زناکارۍ کې مبتلا دي. یاد لرئ زمانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث بخاری کی راغلی دی، اعذر اللہ الى امرئ آجلہ حتی بلغ 60 سنتا، اللہ داغ انسان عذر ختم کو چې کم انسان داغ عمر شپیتو کالو ته ورشید عذر دی ختم شو، تو عذر نشی پیش کولی په ورځ د قیامت باندې، عذر دی ختم شو بس. زمانو زمنګا ير د الله نه په خکاره باندې دا خو په پټه باندې نشته دی، خکاره باندې د الله نه یریږو، ګناه ته لاس ته ورارتو، د مشران نه یریږو، د پلار او مور نه یریږو، د علاقې د امام او د مولوي صاحب نه یریږو. تعجب زه په دې خبر باندې کوم، بعضې خلک په دې گاړو کې اوچت اواز باندې ګانې لګولي وي، نه چې کله په دې علما باندې ورتیر شي سره به بند کی، ولې تعالی عذاب د عالم در کوي، ولستا الہ داد نعوذ باللہ. تر خپل الله نه ویریږه، عالم به څه وکړي تا سر، عالم خو ستا خیر خواره صرف خبره ورته وکړه، ته حیا کې شرم کې د خپل الله نه وکړه، عالم نه ولې واځي شرمېږي، ټیک تر هغه نه مو شرمېږه، خو اصل حیا ستا خو د الله نه ده. زمانو زمونږه خوف او خشیت په هغه فیضه مني چې موږ په ځان لځای کې د الله نه ویریږو، ځان لځای کې. زمانو دغه سی حدیث ته همیشه تاسو اورېدلې، بیا به هم ذکر کو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، او دا دې ټول ملګرو ته خاص کر نوجوان طبقه، بیا هغه خلک چې هغې د دیندارۍ دعوه کوي، د دیندار خلکو لباس یې اغوستلی دی، مخکې صف کې ولاړي، قرآن دستم ناستی، ذکر اذکار هم ښکاره کوي، لیکن چې کله ځان لشي بیا دغه حالات بدل وي. دا حدیث ټول واورئ، ځان سره د زړه پرې تخته باندې ولیکئ، مخکې بار بار بیان شوی دی، لیکن د هغې فایده موږ ونه لیدله ظاهره کې. ځان سره ولیکئ او سوچ پې کوئ او کله کله یې ګورئ، کله کله دا ځان ته یادوئ چې لږ فایده درته میلاو شي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، لاعلمن اقواما من امتی یاتون یوم القیامة، زه څه خلک پیژنم
زما د امت ته چې په ورځ د قیامت باندې براشي بحسنات امثال جبال التهامه، دا نیکو سره چې د تهامه د غرونو په شان ته غاټې غاټې نیکۍ به ورسره وي، بیضن او سپینې سپینې نیکۍ، ښایسته ښایسته نیکۍ به ورسره وي. د منځونو ځان له راسي او ډېرې ولاړ دی، د زکات ځان له، د ذکر اذکارو ځان له، د حج ځان له، د صدقو ځان له، نور هم ډېرې نیکۍ دي، غټ غټ ډېرې ولاړ دي. فیجعلها الله تعالی هباء منثورا، الله به ایست دوړه کی او وابل وزي، هیڅ حیثیت به پاتې نشي. ثوبان رضی الله عنه فرمایي یا رسول الله دا خلق مونږ ته بیان کړه څوک دي چې دومره نیکۍ به ورسره او هغه نیکۍ به الله ای سوال وزي دوړه به دې جوړه کی، هیڅ فایده پکې نه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اما انهم اخوانکم، دا ستاسو وروڼه مسلمانان دي، ومن جلدتکم، ستاسو د پوستکونه دي، ويأخذون من الليل كما تأخذون، د شپې تهجد پم کوي لکه څنګه چې تاسو تهجد کوئ، تهجد گزار خلق پي. ولكنهم قوم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، لیکن دا خلقو هغه ځوانانو هغه سپینګري او هغه زنانه وي چې کله به خلکو نه ځان لشو یو خالي ځای کې به څوک به نه لیدل، بیا به ګناهونه کول، بیا به ځان له ځای کې ګناهونه کول. ته چې ځان لشي د شپې بستر کې پریوځي، کټ کې پریوځي، یا په کمره کې ځان لکینې، ته په خپل موبایل باندې سکے، ته په دې باندې کومه ګناه کې، او کله په یوه باندې کله په بله باندې په دا ګناه کې ور ډوب شي چې ته خبرې کې د ځانه نه شپې 12 بجه او 2 بجې بیا ته چې د پردو زنانو سره په دا واټساپ باندې یا په میسنجر باندې کم چیټینګ کې، کم رابطې د پردو تور سره کې، تا دا خیال کړی دی زما چې د ورځې کم اعمالو، کم منځونه، کم تلاوتونه زما دا خدا سوځي، دا ضایع کوي، دا خرابوي، دوړه تې جوړوي. کم یو سړي دا سوچ کړی دی؟ ته چې کم فلم ګوري او ته چې کم ګانې اوري په دې موبایل کې، تا دا ویلي چې زما د ورځې منځونه دا خرابوي؟ کم سړي دا سوچ کړی دی؟ زمانو لکه رایق شئی، غفلت ژوند مه تېروئ. الله زمونږ نه غافله نه دی، الله زمونږ هر کار نوٹ کوي، هر یو کال کې. وکل صغیر وکبیر مستطر، هر وړه ګناه، هر غټه ګناه، هر وړوکی عمل او هر غټ عمل دا لیکلی کېدلی شي. زمانو د الله غضب او غصه به نه چیلنج کوو، دا بار بار موږ دا ویو. ځان لځای کې چې کله کېنئ دې ته خو لږ سوچ وکئ که نه، موږ خپل ګناهونه کوم، دا خپلو اعمال به کوم ځای ته ورسول، بیا کوم څه ده، دا مونځ بیا کوم څه ده، دا روژې بیا نیسم څه ده، دا تلاوتونه کوم څه ده، چې د ټوله ورځ ځان ستړی کم او چې کله شپه شي بیا په سیسې به اور ورته ولګوم ټولې څه وسوځم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا، هغه ښځې په شان ته مه کېږئ وایي چې لوزونه ماتوئ. عربو کې یوه ښځه وه سهار کې به څه شی بیا جوړ کړه د وړۍ نه چې ماښام به شو بېرته به ایسته وسپړودو، ورځې ټوله ورځ کار وکې شپه شي بیا موبایل کولاو کې فلمونه پې وګورئ، ډرامې پې وګورئ، ایسته بېرته ضایع کړي. دا حدیث کله کله ځان ته رایادوئ، دا کله کله ځان ته رایادوئ. الله نه سوال دی چې الله رب العالمین موږ صحیح مؤمنان جوړ کړي، الله زموږ په زړونو کې یره پیدا کړي. باقي کسان او باقي بحث د قیامت د احوالو انشاءالله بله جمعه کې بیان کو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.